بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د سود په پیسو کې زکات سته او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو هغه پیسې دي چې د یو چا په لاس کې وي، سرمایه یې وي، مثلا 50,000 80,000 1 لک دومره قدر پیسې لري. دا پیسې په سود باندې ورکړي او په دې پیسو باندې د سود په طریقه پیسې وګټي، 10,000 و 20,000 و 10,000. نو د دغه پیسې چې هغه خپله اصلي سرمایه یې ده، پر هغو زکات سته. او هغه پیسې چې په سود ګټلې دي، د هغو پیسو باندې زکات نسته، بلکې که مالک معلوم وي چې د په سود ځینې اخیستې دي، نو هغه ته دې بیرته وسپاري. که مالک نه و، خیرات یې کړي. نو لحاظه د ده که خپله شخصي سرمایه یې پر هغه پیسو سته، که په دې سرمایه باندې د سود په طریقه باندې ګټه په سود کړې وه، نو په هغه پیسو باندې زکات نسته، ځکه هغه مال حرام دی او پر حرام مال باندې زکات نسته، بلکې لازمه دا ده چې هغه صدقه کړل سي. رد موتار جلد 5 صفحه 99. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.